د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي په تېرو 3 کلونو کې پر 630 هکټاره ځمکه د پستې، بادامو، جلغوزیو او خزانو ځنګلونه جوړ کړي دي. دوی زیاتوي چې د ځنګلونو د پراختیا په موخه یې څه باندې 2 میلیونه نیالګي کینولې دي. د مسؤلینو په وینا د ځنګلونو د ساتنې په موخه په ځنګلي سیمو کې له کورنۍ چارو وزارت سره په ګډه 12 کسیزه کیته جوړه شوې او د سیمې له خلکو سره د ځنګلونو ساتنې ټولنې رامنځته شوې دي. د کرنې برخې کارپوهان بیا د حکومت له لوري د طبیعي ځنګلونو جوړول د طبیعت د پاک ساتلو او ودې لپاره مهم ګام بولي. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د ځنګلونو ساتنې ته هم پاملرنه زیاته شوې ترڅو هیوادوال مو زرغون او ښکلی طبیعت ولري. په تېرو وختونو کې د افغانستان ځنګلونه په ځانګړي ډول د کونړ نښتر د خلکو او زورواکو له لوري وهل کېدل او په ناقانونه ډول قاچاق کېدل چې د اسلامي امارت په راتګ سره یې مخه نیول شوې ده.